دلته سوله د دې ځای نه راتلای سي. واشنگټن د اسرائیل یو ستر ملاتړی دی ځکه چې هغه په غزا کې عملیات ترسره کوي. د سې شنبې په ورځ د امریکا صدر جو بایدن د اسرائیل صدر آیزک هرزوګ چې د دولت تشریفاتي مشر دی هرکلی وکړ او خپل ملاتړ یې ورسره بیا څرګند کړ. زما ژمنتیا د اسرائیل سره کلکه او ملګرتیا ژوره ده او زه یو ځل بیا ستاسو د راتګ نه مننه کوم. هرزوګ وویله تر ټولو لومړی موږ باید یرغمل شوي کسان کور ته راولو او دا ټول په تهران کې پیلیږي. دا ټول د بدۍ له امپراتورۍ نه پیلیږي چیرته چې په تهران کې له خپلو استازو سره دوی هر څه کوي تر څو ثبات، امنیت او سوله ګډوډه کړي. د اسرائیلو د حکومت له منځه وړلو غوښتنه کوي او د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هڅه کوي. هرزوګ وروسته وویله چې د هغه خبرې اترې له بایدن سره خلاصې او ړونې وې. یو ورځ وړاندې هرزوګ ټاکل شوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته مبارکي ورکړه او هغه یې د سولې قهرمان او د اسرائیلو لوی ملګری وبلئ. هغه په یوه غونډه کې چې د یهودي سازمانونو لخوا په واشنگټن کې جوړه شوې وه دا خبرې وکړې. ټرمپ په وروستیو ورځو کې د اسرائیلو له اعلی اجرایي چارواکي صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په تکرار خبرې کړې دي. موږ د دې عاجلې اړتیا په اړه خبرې وکړې چې زموږ یرغمل شوي کسان کور ته راوړو. صدر ټرمپ د اسرائیلو سره خپله مینه تکرار کړه. ما د هغه د ملګرتیا مننه وکړه او هغه ته مې د هرې بریا هیله ورکړه. د امریکا د بهرنی چارو وزارت د سې شنبې په ورځ وویله چې اسرائیل په دې اړه یو څه پرمختګ کړی چې نور بشري مرستې غزې ته پرېږدي او له همدې امله واشنگټن به خپل ګواښ د وسلو د لیږد د محدودولو په اړه عملي نه کړي. موږ یو څه پرمختګ لیدلی. موږ غواړو چې نور بدلونونه هم وشي. موږ باور لرو چې که دا د امریکا مداخله نه وای دا بدلونونه کېدای شي هیڅ کله هم نه وای ترسره شوي. مرستندوی ادارې وایي چې وضعیت ډیر خراب دی. رافایل کوهن چې په راند کارپوریشن کې یو لوړپوړی سیاسي ساينس پوه دی او په دې وروستیو کې د اسرائیل او غزې له سرحد راستون شوی امریکا ژغ ته وویله چې هغه د اصلي سرحدي کرښې په یو څلور لارې کې د مرستې بستې بندي ولیدلې او داسې ښکاري چې اسرائیل د اکتوبر په میاشت کې د یو څاڅکي په څېر مرستې زیاتې کړې دي. هغه وویله ممکن کله چې ټرمپ واک ته ورسیږي د حالت بدل سي. زه فکر کوم ټرمپ دا ډیره څرګنده کړې چې هغه غواړي دا جګړه هغه وخت پای ته ورسیږي چې هغه واک ته داخل شي. دا هغه پیغام دی چې ظاهرا هغه وزیر اعظم نتنیاهو ته انتقال کړي. په عین وخت کې صدر ټرمپ زما په نظر له صدر بایدن څخه ډیره تمه لري چې یو دفاعي چلند غوره کړي په ځانګړي ډول د ایران په وړاندې. وخت هم ډیر اهمیت لري. ایران د حماس ډله چې په غزه کې موقعیت لري او د حزب الله شاته ولاړ ځواک دی په وروستیو میاشتو کې اسرائیل په لبنان کې نور هم ژورې حملې کړې چې د یو پراخې سیمې جګړې ویره راپورته کړې ده. د واشنگټن څخه د انیتا پاول لپاره بهشته تلاش، VOA ډیوا، واشنگټن DC.